میر کلام خان وزیر. ډیره مننه چې ماته په دې مهم ټاپک باندې د خبرو کولو موقع راکړه. په ټولو نه اول خبره دا ده چې زموږ په دې صوبه کې لکه څرنګه چې میډم خبره وکړه هسې هم یو داسې حالات جوړ شوي دي چې د صحت صورتحال زموږ هسې هم ټیک نه دی. بعد د کورونا د وجې نه نور هم خراب شو. بیا دا د ډینګي خبره چې راله بیا خو زموږ ټول هسپتالونه او زموږ چې د صوبې غټ هسپتالونه کم دي هغه د هغې دپاره معتس کړل شول او د نور چې کومې بیماریانې دي د هغې نه هغه هم پسې کټ شول. نو بیا که موږ راځو خاص کر په قبایلي علاقه کې چې د کمې زموږ د باجوړ نه واخله د وزیرستانه پورې قبایلي اضلاع چې کمې دي په دې کې که موږ د صحت د سهولیت خبره کوو یا موږ د صحت د بهترۍ خبره کوو نو په هغې کې به موږ ته په ټولو نه اول هم زموږ هلته چې کوم هسپتالونه دي د هغې فعال کول پکار وي. د هغې به موږ ته ټیک کول پکار وي. زموږ یو کیس اوس هم پینډینګ پروت دی د قبایلي اضلاع د هیلث منسټر صاحب شته نه د کامران صاحب د نوټ کې ورسره ده چې زموږ 138 د صحت مرکزونه داسې دي چې وخت په وخت حکومت جوړ کړي دي او هغه ته یې د نن ورځې پورې عمله نه ده ورکړې. په هغې باندې یو کال کېږي چې هغې هر څه اپرو شوي دي کمپلیټلی هر څه شوي دي. صرف مسله دا ده چې زموږ د هیلث ډپارټمنټ د طرف نه په هغې باندې بین لګېدلی شوی دی. نو که موږ په هسپتالونو کې سټاف نه ورکوو که زموږ په هسپتالونو کې ډاکټر موجود نه وي نو موږ به بیا د بیماري علاج څرنګه کوو. نو زما به یو دا غوښتنه هم وي چې هغه صرف یو نوټیفیکیشن دی چې هیلث منسټر صاحب یې خامخا وکړي چې 138 هیلث سنټر یې هر څه شی فاینل شوي دي او د ډپارټمنټ د طرف نه بین لګېدلی دی چې هغه بین خامخا لرې شي. که نه وه بیا به خلک مجبور وي احتجاجونه به خامخا کوي. دومره زموږ ډېره اهمه ایشو روانه ده د افغانستان سره زموږ چې کومې لګېدلې لارې دي په دې باندې زموږ په زرګونو انسانان روزانه هلته ایثار دي. د بیمارۍ په حالات کې د ډینګي وایرس او د نورو بیماریانو په حالات کې هلته روزانه خلک ساه ورکوي او موږ هغې ته لار نه ورکوو. نو زما به ریکویسټ دا وي چې د چمن نه واخله د خرلاچې پورې چې د څومره هم دروازې دي تورخم غلام خان خرلاچې په دې باندې زموږ خلک هم پایخوا ایثار دي. پکار دا ده چې زموږ اجازت ټولو خلکو ته میلاو شي چې راشي د علاج دپاره په انساني بنیادونو باندې. خو په افغانستان کې بیا خاص کر زما د حلقې خلک چې هلته 6,000 کورانۍ په خوست کې اوسېږي د هغې تګ راتګ باندې. نو زما به ریکویسټ دا وي چې د افغانستان په حواله سره به زه په د یو ټاپکې کې سره غونډه کوم او اوږدومه یې نه وی چې څه دې کړل هغه دې وکړل. نو اوس مثالو په مخ راخور که خوب راځي نه. په افغانستان کې مونږ چې څه کول هغه مو وکړل. مزید خو په کار ده چې مونږ اوس په انساني بنیادونو باندې هغې خلکو ته لاره خو ورکړو که نه د صحت دپاره چې هلته چې کوم اثر را روان دی په مونږ باندې دلته ډایرکټ د هغې اثار کېږي. اوس مزید مونږ افیکټ کېږو. بله اخري خبره میډم زه خپلې خبرې ختمومه چې زموږ اخرانۍ خبره چې زموږ به ریکویسټ دا وي زموږ به خواست دا وي په دې ملک کې چې قانون پکار دی خو یکسا نظام پکار دی یکسا قانون پکار دی. دلته اکثر دا نارې ځکه ویل کېږي چې ایک ریاست دو دستور نامنظور دا خبرې ځکه کېږي چې هلته چې احتجاج کېږي په سوونو خلک
د یو تنظیم را خلاصیږي خو علي وزیر د بیمارۍ په حالات کې په کراچۍ جیل کې پروت دی سزا یې دا ده ګناه یې دا ده جرم یې دا ده چې پښتون دی ځکه نه رها کیږي نو په کار دا ده چې حکومت زمونږ په دې خبرو باندې غور وکړي او مونږ هغې حالاتو ته مجبور نه کړي چې مونږ هم داسې راوځو چې بیا حالات دې ځای ته ورسي ډېره مننه